السلام علیکم، څنګه یاست ملګرو؟ په نننۍ ویډیو کې په یو داسې انټي بایوټیک باندې خبرې کوو چې ډېر ارزانه دی او ډېر ګټور هم دی. که تاسې دا په صحیح وخت کې استعمال کړئ او په صحیح ناروغۍ کې استعمال کړئ نو ستاسو د چرګوړي ژوند به وژغورل شي. دا انټي بایوټیک دومره مشهور نه دی په فارمي چرګانو کې نسبت کورني چرګانو ته. په کمو چرګانو کې ډېر استعمالیږي، مثلا کورني چرګان، طوطیان او کوترو کې ډېر استعمالیږي. دا انټي بایوټیک هر قسم چرګانو ته استعمالولی شو او تاسو یې استعمالوئ هم. خو د دې ویډیو مقصد دا دی چې دا انټي بایوټیک چې کله تاسې استعمالوئ نو ډېر ډوز او یا هم کم ډوز سره استعمالوئ چې د ګټې پر ځای تاوان ډېر لري، او یا هم تشخیص نه کوئ د چرګوړي. په هرې ناروغۍ کې استعمالوئ. بس چرګوړی ناروغ وي سمدستي د انټي بایوټیک اخلئ، یا ورته په ډوډۍ کې استعمالوئ، یا په دانه کې، او یا هم په وړو کې ورته استعمالوئ. دا انټي بایوټیک چې څومره ګټور دی هغومره تاواني هم دی که صحیح استعمال نه کړي. زه چې د کوم انټي بایوټیک په اړه بحث کوم هغه دی اوکسي تیتراسیکلین. د هر نسل لپاره به تاسو سره شریکوم چې په کومه ناروغۍ کې استعمالولی شو. د ډوز باره کې به تاسو ته وایم څومره وخت او کوم انټي بایوټیک سره یو ځای کارولی شو. ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. د ټولو څخه مخکې موږ ګورو چې اوکسي تیتراسیکلین څه شی دی. اوکسي تیتراسیکلین یو پراخ طیف لرونکی انټي بایوټیک دی. د تیتراسیکلین ګروپ څخه دی او ګرام منفي او ګرام مثبت بکتریاو باندې کار کوي. د ساینس محصل په دې پوهیږي چې ګرام منفي او ګرام مثبت بکتریا څه ته وایي. تاسو به صرف دومره ځان پوه کړئ چې دوه قسمه بکتریاوې دي او دا په دواړو بکتریاوو کار کوي. او دا د بکتریا پروټین سنتیزس سلو کوي، یعنی بکتریا نه وژني بلکې د بکتریا وده ودروي. یعنی دوه قسمه انټي بایوټیک شته چې یو تا بکتریا سیډل دی، یعنی کوم چې بکتریا وژني، او یو قسم دی بکتریا سټاټیک چې د بکتریا وده ودروي. ملګرو، اوکسي تیتراسیکلین دوه قسم پیدا کیږي، یو د کپسول په شکل او بل د انجکشن په شکل دی چې چرګوړي ته ضرب کیږي. اوس د بیلابیلو چرګانو کې مونږ ګورو چې په کومه ناروغۍ او په کوم ډوز استعمالولی شو. د ټولو څخه مخکې غوښین چرګوړو ته راځو. په دې کې مونږ مایکوپلازما او انفیکشن ګوریزه کې استعمالوو او څه حد پورې په ایکولی هم کار کوي. انجکشن مونږ 1 ml په 10 کیلوګرام د بدن وزن ضرب کوو، یعنی 1 کیلو چرګوړي لپاره 1 ml ضرب کوو. سنگل ډوز هم کارولی شو او 12 څخه تر 14 ساعته وروسته بل ډوز هم ورکولی شو. که چېرته موږ کپسول په اوبو کې استعمالوو نو که چېرته 50% اوکسي تیتراسیکلین کاروو نو 1 ګرام په 3 لیټر اوبو کې استعمالولی شو. که چېرته کمو چرګانو ته استعمالوئ نو یو کپسول 250 ملي ګرامه 10 ملي لیټرو اوبو کې اچو او یو چرګوړي ته 15 ml ورکوو، یعنی 10 ml جوړ شوی محلول 2 چرګانو ته استعمالوو. که ستاسو چرګوړي زیات وي نو تاسو 15 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالولی شئ. 3 څخه تر 15 ورځو یې استعمالولی شو. په هګۍ والا چرګانو کې موږ اوکسي تیتراسیکلین په مایکوپلازما یعنی CRD کې ایک پیریټونایټس کوم چې ایکولی سبب کیږي استعمالوو. د دې ډوز هم د غوښینو چرګانو په شان دی. د اصل چرګانو لپاره او یا هم شوق لپاره کوم چرګان تاسو ساتلی وي یا د جنگ لپاره کوم چرګان ساتلی وي او زخمی شوي او یا هم تنفسي مشکلات ولري اوکسي تیتراسیکلین کاروو. اصل چرګان اکثره د 2 کیلو څخه زیات وي نو د هغې لپاره 0.2 ml انجکشن ضرب کوو، او که په اوبو کې استعمالوو او ستاسو چرګان د 2 کیلو څخه زیات وي نو 15 تر 10 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالولی شو. یعنی تاسو کولی شئ چې یو کپسول په 10 ml اوبو کې واچوئ او یو چرګوړي ته 15 ml استعمال کړئ، او یا هم دغه 10 ml اوبه د لیټر په حساب هم ورکولی شئ. اوس راځو طوطیانو او کوترو ته. په دې کې چې د څه وجې اوکسي تیتراسیکلین ورکوو هغه په تنفسي مشکلاتو، سترګو څخه د اوبو راتلو، زکام، اسهال شوي وي، کنکر مسله وي استعمالولی شو. دا په ډېر کم ډوز سره استعمالوو. تاسو په سکرین باندې 0.1 ml ګورئ. د دې نیمایي
توتیانو ته زر کوو او دوباره ډوز 48 ساعته بعد باید ورته زر کړل شي او یا هم ډوز کوترو لپاره او دا ډوز کوترو لپاره هم دی. اوس راځو د سکلو ډوز ته. په 10 ml کې یو کپسول حل کوو. د 1 ml څلورمه حصه یعنی 1 ml سرنج 4 توتیانو ته ورکوو، یعنی 1 ml څلورمه حصه یو توتي ته ورکوو. دا ډیر حساسې مرغۍ دي نو ډیر احتیاط پکار دی دې سره. اوس راځو چې دا مونږ کوم انټي بایوټیک سره مکس کولی شو. دا مونږ ټایلوزین سره مکس کولی شو، انروفلکزاسین سره، نورفلکزاسین سره، سپروفلکزاسین سره، فلورفینیکول سره او نیومایسین سره مکس کولی شو. او دې سره احتیاط دا پکار دی چې دا انټي بایوټیک کلسیم او ملټي ویټامین سره باید مکس نشي، زیات وخت لپاره استعمال نشي، باید 15 ورځو لپاره استعمال شي. دې څخه وروسته باید پروبایوټیک استعمال شي تر څو هاضمه سمه شي. بل دا خبره ډیره ضروري ده چې تاسو باید انسولین انجکشن استعمال کړئ. مخکې په سکرین ما تاسو ته وښوده غټه ستن باید استعمال نشي، بیا ډوز غلطیږي. او دا باید نه اوور ډوز استعمال شي او نه لوور ډوز استعمال شي. څومره ډوز چې درته ښودل شوی په هماغه اندازه باید استعمال شي. او بل تاسو 10 ml کې چې یو کپسول اوکسیټیټراسیکلین واچو نو هغه اوبه که کوم چرګوړی زخمی شوی په هغه زخم واچوئ، ښه نتیجه ورکړي. ملګرو دې سره ORS او ایمیون بوسټر هم استعمالوئ. ویډیو همدغه ځای پورې وه، تر بلې ویډیو والسلام.